ډاکټر صاحب ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. اول که داسې تشریح ورکړئ چې دغه تیتانوس اصلا څه شی دی، هغه ښکاره علایم یا نښې څه شی دي؟ تیتانوس چې دی یو انتاني ناروغي ده چې د یو میکروب په وجه باندې رامنځته کېږي. هغه میکروب ته مایکوبیکټیریم تیتني ورته وایي. او دغه میکروب معمولا دا په خاورو، په دوړو او د حیواناتو په فضلجاتو کې موندل کېږي. او سرایت یې څه دی، معمولا د جلد د لارې نه چې کله جلد زخمي یا پوستکی زخمي کېږي یا هم دانه وي یا بل شی وي چې هغه پوستکی واز وي او هغه بیا نو له خاورې سره یا د حیواناتو فضلجاتو سره چې هغه په دغه میکروب پکې وي هغې سره په تماس کې راځي، نو دغه مرض بیا انسان ته انتقالیږي. او میندو کې چې هغه د ولادت په وخت کې هغه صحیح شفخانه کې ولادت نه کوي او معمولا کورونو کې وي، هغه هلته مور ته هم کېدلی سي دا مرض انتقال سي. او ماشومان خصوصا نوزادان چې کله پیدا کېږي او د هغوی نوم چې دی هغه په پاک سامان آلات باندې پرې نه سي او معمولا په چاړه یا چاقو په دې کې پرې کېږي او هغه منتن وي، هغه هم کولی سي ماشوم ته چې دی دغه مرض انتقال کړي. لږې داسې نور هم دوه برخې نورې هم غواړو تشریح. یو دا چې دا څومره خطرناکه دی په مجموعي ډول باندې، او علاج یې څنګه دی، شته کېږي، څنګه کېږي؟ معمولا که چېرته په اوله مرحله کې چې دی هغه تشخیص سي نو بیا علاج شته دی. اوله مرحله کې که تشخیص سي اول خو دا دی چې دغه د خپله د تیتانوس واکسین ورته ورکول کېږي په همغه مرحله کې. بیا ټیټنس ایمونوګلوبولین دی هغه ورکوي، امپنسلین و دغه دوای شته دي او هغې سره تداوي کېږي. اما که چېرته په اوله مرحله کې تداوي نه سي نو بیا کېدلی سي حتی ژوند ته خطر پېښ کړي. زه به یې نښانو ته راسم چې څنګه څوک وکولی سي چې هغه علایم یې چې وایي که نه معمولا دغه میکروب چې کله وجود ته داخلیږي عصب تخریبوي، هغه عصب چې هغه د عضلاتو تقلص او تقبض چې دی هغه کنټرولوي. همغه وجه دی چې اولینۍ نښه چې دی لاک جا ورته وایي یا د خولې تړل کېدل چې څوک نسي کولی خوله صحیح خلاصه کړي، هغه حالت انګلیسي کې ټریسمس وایي. او یو بل حالت دی دا د مخ د کوم عضلې چې دي د دوه شاخوالی هم پکې رامنځته کېږي چې رایسس سارډیکنس ورته وایي. او که چېرته ډېر پیشرفته حالت وي حتی بیا تنفس کول چې دی هغه پکې مختل کېږي، یا څوک چې دی ډوډۍ نسي بله کولی، او نور مثلا کله کله دا یې غټې نښې دي، جټکې مټکې هم پکې. اجازه راکړئ تاسې مخکې د واکسین خبره یاده کړله. واکسین څه وخت کې باید اصلا یو ماشوم واخلي یا غټانو ته، او څونه دا ضروري ګڼئ چې باید واخیستل شي؟ واکسین ډېر زیات ضرور دی. معمولا ماشومان چې د 2 میاشتو کېږي اولینی ډوز د واکسین ورکول کېږي، بیا کله چې 4 میاشتنۍ ته رسېږي په هغې وخت کې 2م ډوز یې ورکول کېږي، په 6 میاشتنۍ عمر کې چې دی بیا 3م ډوز ورکول کېږي، او په 15 نه تر 18 میاشتنۍ پورې چې دی بیا 4م ډوز، او په 4 کلنۍ کې هغه آخري ډوز ورکول کېږي. منتها هر 10 کاله پس چې دی یو بوسټر ډوز بیا باید څوک واخلي. معمولا حامله ښځې چې دي یا ښځې چې د هغوی عمرونه د حمل دورې ته رسیږي نو هغوی ته هم لازمه ده چې 3 ډوزه واکسین چې دی هغه بیا واخلي. کېدلی سي چې د حمل په دوران کې واخلي یا یې مخکې ترې واخلي. خوشبختانه واکسین چې دی هغه ماشوم ته یا مور ته هیڅ تهدید نه پېښوي. او دې کې شک نشته چې دا ټول راهنمایي یا لارښوونه خو کولی شي چې باید د ډاکټر په مشورې باندې خپل واخلي. که یې داسې مشخص جواب راته راکوي که خلک واکسین ونه کړي په خپل سر باندې څنګه وقایه وکړي؟ په خپل سر باندې خو که چیرې یو څوک زخمی کیږي اول دا دی چې باید هغه زخم چې دی هغه دوړو دې شیانو نه وساتي چې ورسره ونه. حتی په افغانستان کې یو دا رواج دی چې څوک زخمی کیږي خاوره ورباندې اچوي چې وینه ودرېږي. هغه شیان نه باید مخنیوی وشي، خاورې سره په تماس کې رانیسي، دوړو سره په تماس کې رانیسي.
او د حیواناتو یعنې ډېر امکان د زخمونو د وجې نه د زخمونو د وجې نه او خصوصا نوزادان چې کله پیدا کیږي د هغوی نوم چې دی هغه باید په پاک تعقیم سوي سامان آلات باندې پرېږدي او ښځې چې چیرې ولادت کوي هغه ځای باید پاک ماحول پاک وي تر څو چې د دې د سرایتو مخنیوی وکړلی شي. مننه ډاکټر صاحب ترخیل پوهېږم مهم بحث دی باید ډېر وخت هم لرلی خو تشکر ډېر زیات است. کور مو ودان. مهرباني.